سلامونه نیکې هیلې دوستانو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو نن مو درته د اپریټنګ سیستم سیریز شروع کړ. غواړو چې د اپریټنګ سیستم مضمون په اړه لږ درته وغږیږو او یو څه نوع موضوعات یې درته په پښتو ژبه تشریح کړو ځکه اکثره محصلینو ته په دې برخه کې مشکل وي. شروع کړو داسې چې اپریټنګ سیستم څه شی ده، یو دوه نوع تعریفات یې کوو، هغه فنکشن یې لږ تشریح کوو، بیا په نورو ویډیوګانو کې له خیره سره ټایپونه یې وایو، همداسې نور موضوعات چې پکې راځي دغه ټول یو پکې تشریح کوو. کوشش مو دا وي چې ویډیو همیشه لنډه اوسیږي ځکه دا ډېرې اوږدې ویډیوګانې چې ده اکثره محصلین خسته کېږي، مو سره لیدلی هم نسي او داسې مسله مشکل پکې دا وي چې ته یو موضوع ګوري هغه ویډیو اوږده وي نو چې وړاندې ځي هغه مخکینی موضوع دې چې څه لویلې وي په ویډیو کې هغه دې لرې وځي. نو په همدې خاطر سره په کوچني سایز ویډیوګانو کې لږ تشریح درته کوو خو ښه او اساسي درته کوو چې تاسو پرې پوه شئ. شروع کوو اپریټنګ سیستم ته. اپریټنګ سیستم هغه پروګرام ده چې د کمپیوټر هارډویر او د یوزر ترمنځ د منځګړیتوب فنکشن کوي یا کار کوي. ګورئ اپریټنګ سیستم هغه پروګرام ده چې د کمپیوټر هارډویر او د یوزر ترمنځ انټرفیس یا منځګړیتوب کوي. د کمپیوټر هارډویر او د یوزر ترمنځ انټرفیس یا منځګړیتوب کوي او کنټرول او اجرا د هر نوع پروګرام کوي. اپریټنګ سیستم هغه پروګرام ده چې د کمپیوټر هارډویر او د یوزر ترمنځ انټرفیس یا منځګړیتوب کوي او همدارنګه کنټرول او اجرا مطلب اکزیکیوشن په انګلیسي کې ورته وایي، موږ تاسو یې په پښتو کې اجرا ورته وایو. کنټرول او اجرا د هر نوع پروګرام کوي. ګورئ څه معنا، هدف څه ده دلته. کله ګورئ تاسو فکر کړی ده ماوس باندې کلیک کوئ په داخل د کمپیوټر کې کار اجرا کیږي، کیبورډ باندې لیکل کوئ په داخل د کمپیوټر کې دا کار اجرا کیږي، فلش کمپیوټر ته ورکوئ د ډیټا انتقال ترې کوئ دا کار اجرا کیږي، یا فرض مثال له فلش نه کمپیوټر ته یا له کمپیوټر نه فلش ته. همدارنګه کروم را خلاصوي، کروم براوزر خیم البته هغه تاسو را خلاصوي، سرچ کوئ په هغه کې تاسو له ګوګل نه بلها معلومات راخلئ. همدارنګه تاسو نور فنکشن پکې کوئ، زپیا پکې انسټالوئ، گیم پکې انسټالوئ. دا ټول څنګه کیږي، دغه فنکشن څوک اجرا کوي؟ دا فنکشن چې موږ تاسو ته اجرا کوي دا اپریټنګ سیستم ده. اپریټنګ سیستم چې دا د یوزر خواست یا تقاضا اخلي او د کمپیوټر په هارډویر پر ځای اجرا کوي. یوزر بدون له اپریټنګ سیستم هارډویر سره اړیکه نشي نیولی او د کمپیوټر هارډویر اجراوي بغیر د موجودیت د اپریټنګ سیستم نه پوهیږي چې یوزر موږ نه څه تقاضا لري. نو په لحاظه په دې باندې موږ تاسو دقیق پوه شولو چې اپریټنګ سیستم منځګړی یا انټرفیس په مابین د چا کې ده یا په وسط د کمپیوټر هارډویر او د یوزر ده. یوزر نه درخواست را اخلي، په کمپیوټر هارډویر پر ځای اجرا کوي. د کمپیوټر هارډویر پرځای هغه کار اجرا کوي چې د یوزر لخوا راغلی وي او اپریټنګ سیستم ورته ترجمه کړی اوسیږي. فرض مثال یوزر ماوس ته حرکت ورکوي، غواړي د مای فولډر په نامه چې یو فولډر د هغه را خلاص کړي، ولیکن تر هغو چې اپریټنګ سیستم کمپیوټر هارډویر یا پروسیسر یا مایکرو پروسیسر ته ونه وایي چې تاسو دا فنکشن اجرا کړئ، څنګه پوهیږي د کمپیوټر مایکرو پروسیسر یا پروسیسر یا نور برخې یا سی پی یو دا څنګه پوهیږي چې یوزر غواړي پلانی فولډر خلاص کړي؟ نو پس همدغه منځګړیتوب د چا ده؟ دغه منځګړیتوب د اپریټنګ سیستم ده. دلته وګورئ د لاندې ډیاګرام کې ګورئ هارډویر برخه ده، اپریټنګ سیستم ده، اپلیکیشن سافټویر دی یا سیستم سافټویر دی او همدارنګه یوزر دی. هر نوع یوزر ګوري چې کومه تقاضا کوي دغه راځي دلته اپلیکیشن باندې کوي، اپلیکیشن اپریټنګ سیستم ته ورکوي او اپریټنګ سیستم یې هارډویر ته ورکوي. ترڅو چې اپریټنګ سیستم نه وي موږ تاسو نشو کولی دغه سافټویر رن کو، سافټویر په هارډویر باندې رن کو، یا له اپلیکیشن یا سافټویر نه څه راواخلو، درخواست راواخلو په هارډویر باندې اجرا کو. که چیرته اپریټنګ سیستم نه وي نه د یوزر فنکشن اجرا کیږي او نه کله هم هارډویر په کار راځي. نو پس دغه کار د چا ده؟ دا کار د هارډویر ده. راځو د بل تعریف ته. اکثر وجو کې ګورئ د تم فکر اوسېږه چې اپریټنګ سیستم ته اکثر خلک یوازې په شارټکټ شکل او اس هم وایي. نو پس داسې وایي چې او اس یا اپریټنګ سیستم هغه سافټویر ده کوم چې د کمپیوټر د هارډویر ټول داخلي فعالیتونه چې کوي کنټرولوي او یوزر ته یو انټرفیس یا یو منځګړیتوب ورکوي. ګورئ اپریټنګ سیستم هغه سافټویر ده چې د یوزر
لخوا چې کوم درخواست ورځي د کمپیوټر هارډویر ټول داخلي فعالیتونه چې کوي کنټرولوي. او اس یا اپریټینګ سیستم هغه سافټویر ده چې د کمپیوټر هارډویر ټول داخلي صحیح ده انټرنل اکټیویټیز نه مطلب چې ده داخلي فعالیتونه ټول داخلي فعالیتونه کنټرولوي او همدارنګه چې کوي یوزر ته یو انټرفیس یا یو منځګړی وړاندې کوي تر هغو چې هارډویر سره چې وکړي ارتباط برقرار کړي. نو وګورئ فرض مثال موږ تاسو غواړو له کمپیوټر څخه په پرینټر باندې یو ورقه چاپ کړو. ښه دغه فنکشن څنګه اجرا کیږي؟ دغه یوزر خو فرض مثال پرینټر یو ځای ښی ده کمپیوټر بل ځای ښی ده او یوزر بل چېرته ناست ده. وګورئ فرض مثال دا چې شو کمپیوټر پی سي شو دا پرینټر شو او دا یوزر شو. اوس ګورئ یوزر پی سي ته وایي او پی سي په پرینټر باندې هغه کار اجرا کوي. دغه اجرا څه رقم کیږي څنګه کیږي؟ دلته خو موږ تاسو ته یو منځګړی خامخا شامل وي باید یو کس خو وي که نه چې د یوزر نه امر ویسي پی سي ته او له پی سي نه امر ویسي پرینټر ته. نو معلومه خبر شوه چې دغه چې کار ده د اپریټینګ سیستم کار ده. یوزر د کمپیوټر اپریټینګ سیستم ته وایي چې ته خپل هارډویري پرزو ته ووایه چې پرینټر ته دغه درخواست سینډ کا یا ولېږه او پرینټر ته ووایه چې دغه کار اجرا کړه. پرینټر هم خپل داخل کې اپریټینګ سیستم لري. داسې نه ده چې پرینټر خالي یو هغه دی هارډویري پرزې دي هغلته چې ده هغلته هم یو اپریټینګ سیستم شته ده. ګورئ که فکر مو کړی کله چې موږ تاسو چې کو یو پرینټر فالو د هغې هغه سافټویر یې راخلو په خپل کمپیوټر کې نه انسټالو نو دغه سافټویر چې موږ تاسو په خپل کمپیوټر کې انسټالو دغه سافټویر د دغه پرینټر دپاره یو اپریټینګ سیستم ده. دغه سافټویر چې ده دغه پی سي نه امر را اخلي د هغه خپلو اجزاو په واسطه یې چیرته لیږي پرینټر ته لیږي. پرینټر بیا هغه فنکشن موږ تاسو ته اجرا کوي. نو دغه موږ تاسو دوستانو ټول خلاص چې د اپریټینګ سیستم ده چې اپریټینګ سیستم وایي څه ته کوم فنکشن اجرا کوي او څه رقم اجرا کوي. دغه ټول خلاص که چیرته احیانا چا سره په دغه برخه کې پوښتنه وي نو کولی سئ موږ سره یې شریکه کوي. موږ به انشاءالله ډیر زر درته ځواب درکو. احیانا که په دې ځای کې موږ نه کوم اشتباه کیږي د هغې بخښنه کوئ ځکه انسان تکمیل او پوره نه ده. بس خوشحاله ژوند ارامه شېبې ولرئ.